افضل گجر پسوات مټه شکردره کې په 7 جون 2026 کې په افضل گجر باندې حمله کیږي. 45 کسانو او د 3 کسانو مقابله خو نه کیږي. دا حمله یو 2 کسانو نه بلکې پورا 40 کسانو دا حمله کړې و. ګرنیډونه لکه داسې هتیار نو چې استعمال نه کوي ګاډي. ویل کېږي چې دا کسان د افضل گجر دشمنان نه وو، خو افضل گجر وایي چې دا طالبانو چې آیا د پولیس وردی طالبانو استعمال کړلا. خدا هغه طالبان دي کم چې د پښتنو دښمنان دي. او افضل گجر پولیس تکال هم وکړو او 2 غنټې مسلسل د افضل گجر باندې فایرنګ شروع وو. زه به سپینې ډاګې خبرې ځکه کوم چې ما هر څه په خپل سترګو لیدلې. زه ولاړم اس پی سی ډي ډي مې لیدلې چې زما سره په خوا کې په 10 میټر کې پم دی چې په هغې کې ناست و. خو د پولیس هیڅ نه پته نه وه. دلاړه په ټولو پولیسو په ځان پسې ورونه بند کړي او ناست او دا راخا جوړه غره دی راغله. خیر وه د افضل گجر زوی، رواره او ډرایور په دې حمله کې وفات شول. دې ته زه بار بار وایم چې زما په مرګ کې درجې نو ماته یو ځای وښیئ چې زه هغې له درشم ما مړ کوي. نو زه به ستاسو خیر دی، ستاسو زړه به یخ شي. د دې نه مخکې هم 6 حملې په افضل گجر باندې شوي دي، خو د افضل گجر حوصلې اوس هم اوچتې دي. په یو چاونۍ یا په یو غیر ملک هغه شی استعمالیدی شي او په یو عام سړي یا په یو عام کور دا نشي استعمالیدی. خو آخر سوال دا دی چې دې خلکو په افضل گجر باندې ولې حمله وکړه. ما یو فیلډمنټ سوار وکړو نو چې ما را صوبدار وکړو نو صوبدار مړو دته ګارنټ راټول نو دې کې لګېدل مړو. افضل گجر وایي چې دې خلکو مانه د بتې یعنی د پیسو ډیمانډ کړی وو. آیا یو طالب دا کار کولی شي یا یو پښتون مسلمان داسې کار کولی شي؟ چرې هم نه. 4 راکټ لانچرې چلیدلي، 6 ګرنیټونه چلیدلي. خو دلته یو بل سوال هم پیدا کیږي، د دې کسانو سره د چا لاس دی؟ د دوی مرسته څوک کوي؟ دوی ته اسلحه، خوراک او حفاظت څوک ورکوي؟ او د کافر راغون هغه اوزار راوړل کنه چې راکټ لانچر، پټي والا ماشين، سیټ ګرنیډونه لکه داسې هتیار نو چې استعمال نه کوي ګاډي. آیا دې کسانو بیا په سوات کې سر روچت کړو؟ که چارې داسې وي نو موږ پښتنو له پکار ده چې ټول یو موټی شو. نن په افضل گجر ده، سبا په مونږه ده. زه به خپل خلک را پاسوم، زه به خپل قام را پاسوم، زه به خپل ولسي جرګه را پاسوم. د هغه ګاډي ته ګرنیټ ورکوي، هغه په 2 دغه باندې ولې د شان او د مخې نه. پښتنو تر اوسه خپل دښمن ونه پیژندو او دوی په پاټو کې تقسیم شوي دي. دا دهشتګر، د سره سهولتکار، د سره چې کوم خلک دي او دای مال نیولې نه او د ریاست په کې برکې نه راغلي، د هغې پورې به زما اقتدا جاري. الله تعالی دې رحم وکړي. سپینې خبرې چینل سبسکرایب کړئ. د خپل ځان خیال ساتئ. ایمان مناسب شاه.